له څو لسیزو را په دې خوا زموږ ګران هیواد افغانستان د مختلفو هیوادونو او قدرتونو تر اشغال لاندې و. اشغالګرو له هیڅ ډول تباهۍ او وژنې څخه لاس نه اخیستی، پر بېګناه ماشومانو، ښځو او سپین ږیرو یې هم رحم نه کول. هغوی تل د مقدساتو د تباهۍ، د دیني او ملي ګټو د له منځه وړلو سبب شوي دي او پرته له خپلو ګټو یې بل هیڅ څه ته هم پام نه کول. دا چې افغانستان د کانونو او طبیعي زیرمو له پلوه یو بډایه هیواد ده، خو په تیرو څو لسیزو کې د پرلپسې اشغال له کبله بېوزله، بې سرپناه او له هر ډول پرمختګ څخه لرې پاتې شو. یرغلګرو چې په هر هیواد کې قدم ایښی، د هغه هیواد مادي او معنوي ژوند یې ترې اخیستی او ملتونه یې کلونه له تمدن او پرمختګ څخه لرې ساتلي. یرغل هغه ناعادلانه او غیر قانوني قبضه ده چې یو زبرځواکې پر بل هیواد یا سیمه باندې کوي. یرغلګر معمولاً د پوځي، سیاسي، اقتصادي او کلتوري ځواک په کارولو سره هڅه کوي چې پر خلکو او د یرغل شوې سیمې پر زیرمو خپله واکمني ټینګه کړي. لنډه دا چې یرغل د بشریت پر وړاندې یو ستر جنایت ده چې د ملتونو اساسي حقوق، خپلواکي، حاکمیت او یووالی تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د کړاو، ظلم، بېعدالتي، تبعیض، زورواکۍ، تاوتریخوالي، جګړې، وژنې، بېکوره کېدو، تبعید او تباهۍ لامل ګرځي. په هر حال ویلی شو هر څه پای لري. د انګلیس او شوروي لخوا د افغانستان یرغل هم پای ته ورسید او بالاخره د نن ورځې زورواک او لوی قدرت هم د دې هیواد پر بنسټیزو زیربناو او ګټو تر برید وروسته د مجاهدینو د پاڅون او برحقه مبارزې له امله له جګړې تښتېدلي او د اوږدو مذاکراتو وروسته په 1400 هجري لمریز کال د اسد په 24مه نیټه یې افغانستان پرېښود او له دې خاورې په بشپړه توګه وایستل شول. د اسد 24مه هغه ورځ ده چې د دې کړاو ځپلي هیواد روح او روان تازه شو، لکه له مودو د تورتمونو وروسته چې د روڼ سهار تازه څپې پرې خورې شي. د دې ورځې له راتګ سره افغانستان ورو ورو د پرمختګ او ودې په لور حرکت پیل کړ. د اسد 24مه د کابل د فتح ورځ ده. د اسلامي امارت د زړورو مجاهدینو لخوا واک ترلاسه کول او د اسلامي امارت دویم ځل بریا، هغه ورځ چې موږ یې کلونه په تمه وو او د دې هیواد بچیانو یې راتګ ته بې شمېره قربانۍ ورکړې دي. د اسد 24مه د افغانستان د فتح او د یرغلګرو د شړلو ورځ ده. له دې ورځې وروسته افغانستان د اقتصادي، سیاسي، نظامي او امنیتي پرمختګونو لور ته ګامونه پورته کړل. د اسد په 24مه د دې هیواد د وګړو روح او روان آزاد شو او ځان یې په بشپړ ډول په خپلواکۍ کې ولید. په هیواد کې د بنسټیزو او اړینو کارونو د پیل ورځ، د معتادینو راټولول، د قوشتېپې د مختلفو پړاوونو پیل، د سړکونو جوړول، د ځمکې له لارې له چین هیواد سره د افغانستان نښلول، په مرکزه ولایتونو کې د سړکونو پراخول او د بیلابیلو سیمو سره نښلول، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولو ساتنه، د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو زیاتول، د صادراتو او وارداتو ډیریدل، په ټوله کې اقتصادي پرمختګونه، تر ټولو اړین شی چې له کلونو یې د هیوادوالو ژوند او ورځنۍ چارې له ګواښ سره مخ کړي وې، هغه بد امنیتي وضعیت و چې د اسلامي امارت په راتګ سره افغانان له دغه ستر او حیاتي نعمت څخه برخمن شول او دا دی اوس په ټول هیواد کې سوله راغلي او هیوادوال په ډاډه زړه شپه او ورځ خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د دې مبارکې ورځې په راتګ سره افغانستان د پرمختګ لاره وموندله او په دې لاره روان دی، د پرمختللي، آرامه او سوکاله افغانستان په هیله.